هغه که لاړ شو نو د چا ورپسې زړه خوږېږي هغه که لاړ شو نو د چا ورپسې زړه خوږېږي ما پېژندلی و زما ورپسې زړه خوږېږي زما د مصر د بادشاه نه دا غوښتنه ده چې زما د مصر د بادشاه نه دا غوښتنه ده چې یوسف دې پرېږدي د بابا ورپسې زړه خوږېږي زما د زړه دنیا به روغه په دنیا شي که نه هغه ورک یار به مې په ژوند کې را پیدا شي که نه باباجي ستا نه یوسف تلی و خو راغی درله باباجي ستا نه یوسف تلی و خو راغی درله زما یوسف زما نه تلی چې به راشي که نه د عمر تنده وه ناڅاپه مې اوبو ته لاس کو د عمر تنده وه ناڅاپه مې اوبو ته لاس کو ما د کنعانه د راغلي سړي خپو ته لاس کو د عمر تنده وه ناڅاپه مې اوبو ته لاس کو ما د کنعانه د راغلي سړي خپو ته لاس کو څه په غوسه کې د زما ګریوان شلو یو وخت کې څه په غوسه کې د زما ګریوان شلو یو وخت کې څه په سلګو سلګو د نن ورلرې خو ته لاس کړ پرون دې دا سپارې راکړې چې مې یې رانه کې پرون دې دا سپارې راکړې چې مې یې رانه کې نن وایې یې را مې که بیا دې سپارو ته لاس کو پرون دې دا سپارې راکړې چې مې یې رانه کې نن وایې یې را مې که بیا دې سپارو ته لاس کړو ستم یې سم وکړو مرګي ته چې اسانې کړم ستم یې سم وکړو مرګي ته چې اسانې کړم بیا یې ژوندی کړم په اخره کې جانانې کړم اوس سوال د کومو کوم چې لاس شمه که زلفې د یار اوس سوال د کومو کوم چې لاس شمه که زلفې د یار لاسې په زلفو څه راتېر کړو چې حیرانې کړم که د ادم غوندې رباب وهل مې نه دي زده خو د ادم غوندې په زړه کې درخانۍ ګرځوم نوره دې څه وکړم رضا حسن پرست نظره په بنجاري پسې خو کلي کې ډوډۍ ګرځوم پرون مې خوا کې ګرځېدلې درته نه مې کتل نن په سر خاورې بادومه ستا نامه اخلمه دا بسم الله چې مې شروع کړه لاس په زړه مې کېښود دا بسم الله چې مې شروع کړه د لاس په زړه مې کېښود دا ورته ځان تیاروم ستا نامه اخلمه ستا د هغه تیر حسن خاطر کوو مجبوره یو ناست درته لا هر مازدیګر هغه شانتې لار کې یو مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو موږ حسن پارس خو د قیامت په انتظار کې یو مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو موږ حسن پارس خو د قیامت په انتظار کې یو او دا آخري شعر به درته ویم چې د راز خبره ده خو هسې وایم د راز خبره ده خو هسې وایم ما یې معلومې کړې په دې ملګرې دغه چې ما ته په کتو وه ډېره ملګرو دا وه د هغې ملګرې ډېره مننه جي منصور صاحب چونکې بیمار دی خو بیا موږ غوښتنه کوو چې لکه ترنم وایي نو د دغې سفرونو دی بیا موږ کله دلته مومو زه بس دې سمې ووینم ما درله زنه دې مشهور ټپې چې کومې دي هغه یاره دا خو ډېرو ملګرو ډېره غوښتنه وکړه خو زه پکې دا ویم چې منم چې بت دی په کعبه کې د ساتلو نه دی خو ستا کافر اوسل د زړه نه د ویستلو نه دی لا چې لایق زما د عشق د پېژندلو نه دی یا جانان تر اوسه لا د سترګو غړولو نه دی د اوښکو څاڅکې د اوښکو
ساس کې دې د سترګو نه ونه غورځېږي یا زما د زړه چنار د تندر د زغملو نه دی د اوښکو ساس کې دې د سترګو نه ونه غورځېږي زما د زړه چنار د تندر د زغملو نه دی و زما یا زما د شونډو وچپاڼو نه به دې ودردوي یا د زنې خار دې اوس زما د ښکله بدو نه دی د زلفو ټال دې د اختر ورځې ته ورسېده اوس پکې ما غوندې غریب د زنګ بدو نه دی ډېره مننه جي ډېره مننه